السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم حسن شاهد. یار تاسو ته خو معلومه ده چې ډېر زیات خلک د یوټیوب دغه چینل جوړوي خو بیا یار د هغې 1000 سبسکرایب پوره کول 4000 واچ ټایم پوره کول دا ډېر زیات ډیفیکلټ دی یار. د هغې پوره کول زیات مشکل دي. نو بیا ولې نه چې یار موږ له یو داسې اپلیکیشن موږ ته میله شي چې په اپلیکیشن کې سمپل یار موږ په لږ غونته کې محنت باندې په یو څو ورځو کې یار خپل 1000 سبسکرایب پوره کړو. او خو یار هغه ملګرو دپاره دا اپلیکیشن ډېر زیات کمپلسري دی. کوم ملګرو چې واچ ټایم پوره شوی او د هغو سبسکرایبر چې کوم دي نو دا 1000 ته نه رسېدلي. یا سمپل یار کوم چې کمیونټي ټیب دی کوم چې په 1000 سبسکرایب باندې تاسو له انیبل کوي او بیا یار تاسو په 1000 سبسکرایب باندې کمیونټي ټیب خپل ان کولی شئ. د کمیونټي ټیب مطلب د هغې فایده دا وي چې تاسو یو ویډیو اپلوډ کړه نو هغه ویډیو چې څومره خلکو له مخې له ورځي ستاسو کوم سبسکرایبر چې دي نو هغه به ستاسو ویډیو ګوري. بیا که تاسو په کمیونټي کې هم شیر کړه نو کمیونټي ټیب کې نو باید کې زیاته فایده وي ځکه چې کوم خلکو له ستاسو ویډیو مخې ته ورده شي هغو له به سمپل ستاسو دغه پوسټ مخې له ورشي نو دې سره به ستاسو چینل ډېر زیات ګرو کېږي. نو تاسو بالکل یار په لږ ورځو کې خپل سبسکرایبر چې کوم دی تاسو شی پوره کولی ډېر زیات آسان او په دې طریقه سره تاسو روپۍ هم شئ ګټلی. هغې طریقه دا ده چې تاسو بس سمپل خلکو ته وښایي چې یار راوړئ موږ تاسو له په چینل باندې سبسکرایب چې کوم دي دا زیات کړو او تاسو مطلب موږ له د یو سبسکرایب 3 روپۍ راکوئ نو بیا سمپل که تاسو هغې له 100 سبسکرایب ورکړئ نو 300 روپۍ شوي. نو په دې طریقه سره تاسو په دې باندې مطلب ارننګ هم شئ کولی او د خپل چینل یا د بل چا د چینل دغه سبسکرایب چې کوم دي دا پې تاسو شی سیوا کولی. نو ډېر زیات دومره انټرسټینګ طریقه ده چې تاسو کله په خپل چینل باندې سبسکرایب سیوا کوئ تاسو ته به بیا پته ولګي چې یار دا څومره زبردست اپلیکیشن دی او یار ما تاسو ته څومره زیات زبردست اپلیکیشن راوړی. نو یار تاسو به هم د خپل موبایل سکرین ته تاسو ته ټول طریقه ښیم خو له دې نه مخکې که تاسو تر اوسه پورې زما چینل حسن ډیول پر نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ. په دې باندې ډیلي همدغه شان ټیکنالوژي ویډیوګانې زه اپلوډ کوم او زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ. خو تاسو ته بله څه ایشي په هغې باندې وکړئ موږ ته کمنټس مو راځي چې ویډیو شروع کړو. ښه یار دا تاسو د پلی سټور نه هم شئ ډاونلوډ کولی. سبسکرایب پر سبسکرایب به سرچ کوئ یا زما د ویډیو د ډسکرپشن نه تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. بیا چې کله دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړو تاسو به سمپل دا اپلیکیشن اوپن کړئ او کوم دی ځای کې چې لیکلی چینل نو په دغه چینل باندې به تاسو ودرېږئ چې دلته تاسو ته د نورو خلکو چینلې شو شي. تاسو ته ښکاري دلته ډېرې زیاتې چینلې دي د هغه خلکو چینلې دي کوم چې غواړي زموږ چینل سبسکرایب سیوا شي. نو تاسو په یو چینل باندې کلک کوئ هغه چینل به تاسو کوئ اوپن بیا به تاسو همدغه چینل چې کوم دی دا به تاسو کوئ سبسکرایب. چې کله تاسو دغه چینل سبسکرایب کوئ نو بیا به څه وشي تاسو ته پوینټس میلاو شي. تاسو ته ښکاري بره دغه لاندې سکرنونه روان دي او دغه ځای کې به تاسو دا چینل کوئ سبسکرایب. چې کله دا تاسو سبسکرایب شو نو زه تاسو ته ښیم سبسکرایب تاسو سره بره پوینټ سیوا کېږي نو په دغه پوینټس باندې تاسو بیا ځان ته نور سبسکرایبر شی اخیستلی. تاسو په یوه ورځ کې یار په دې کې ډېر زیات سبسکرایبر شی ګینس کولی. ښه دا خو دا شو. اوس تاسو ته ښکاري دلته لیکلی کنفرم په دغه کنفرم چې کله تاسو کلک کړئ نو ستاسو ټول سیسټم به کنفرم شي او تاسو ته به بل یو د یوټیوب یو چینل راواوړي نو هغه هم چې تاسو ته ښکاري یو هیپ سبسکرایب تاسو بره پوینټس چې کوئ پوینټس 30 شو. څومره هم چې تاسو اوس چینل یې سبسکرایب کوئ او لاندې کم ټایم چې روان دی دې ته انتظار کوو سره بره پوینټ سیوا کېږي. موږ سره اوس 30 پوینټس دي او کله چې دا 50 شي نو بیا به زه په خپل چینل باندې سبسکرایب سیوا کوم او چې ستاسو سره دا د 50 نه کم وي نو بیا ستاسو سبسکرایبر نه لګي. نو زه تاسو ته ټول طریقه ښیم ویډیو مه سکپ کوئ. تاسو په دغه شان په کنفرم کلیک کوئ تاسو ښکاري یو ګاټ 10 کوینز دي دا نو په دغه طریقه سره تاسو کوینز جمع کولی شئ. تاسو ته ښکاري دا چینل خراب شوی دی نو دې نه به زه واپس بیک کړم. په هر یو چینل باندې تاسو له 10 کوینز درکوي 10 پوینټس تله درکوي او دا به تاسو لپاره په سایډ کې جمع کېږي. تاسو ښکاري واچ ویډیوز نو په دې باندې هم تاسو شئ پیدا کولی انوایټ فرینډس دا ټول سیسټم دی په دې کې. نو تاسو په دې طریقه سره ښه نو یار ما 50 پوره کړله. اوس په تاسو دلته په تاسو ته ښکاري دا چې کوم په سایډ کې دا آیکان دی لوډ سپیکر په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو ته ښکاري تاسو ته ښیم تاسو سره به دا پلس نشان راشي. د دې پلس نشان مطلب دا دی چې تاسو په دې کې خپل چینل اډ کولی شئ. دا ایډیشن دی تاسو په تاسو ته ښکاري په سبسکرایب باندې به تاسو بیا ودرېږئ ګیټ فری سبسکرایب پر یور چینل په دې به کلیک کوئ. بیا دې ځای کې تاسو کوس نوم سرچ کوئ او ستاسو چینل چېرته فیمس چینل وي یعنې ستاسو چینل ډېر زیات مشهور چینل وي سبسکرایبرز یې سیوا وي نو په سرچ کې به راشي. خو چې په سرچ کې نه راځي
نو سمپل به تاسو خپل د یوټیوب دغه اپلیکیشن اوپن کړئ، د هغې نه به تاسو په لوګو باندې بیا کلیک کړئ، کوم چې سایډ کې تاسو ته خپل چینل لوګو ښکاري، دا تاسو خپل تصویر لګولی وي. خپل چینل به تاسو اوپن کړئ، خپل چینل به دننه اوپن کړئ. نو تاسو ته ښکاري بره چې تاسو سره کوم دا 3 ډاټس ښکاري، نو دغه 3 ډاټس باندې به تاسو بیا کلیک کړئ او شیر باندې به کلیک کړئ، کوم چې سر باندې راځي شیر، چې د دې ځای نه تاسو خپل لینک کاپي کړئ. تاسو ته ښکاري کاپي لینک، نو کاپي موږ خپل لینک کاپي کو، بیا به تاسو واپس دغه اپلیکیشن اوپن کړئ او دغه اپلیکیشن کې به دننه په دغه سرچ بار کې تاسو دا پیسټ کړئ او بیا به تاسو وکړئ دا بس سرچ کړئ. چې کله دا تاسو سرچ کو نو ستاسو چینل به الریډي دلته راوایي، ځکه چې لینک ستاسو د چینل دی او که تاسو نوم ثبت کړئ نو بیا ډېره مشکل ده. تاسو ته ښکاري یار چینل زما راغی. اوس په دې ځای کې که تاسو څومره تاسو ته ښکاري 50 مې ولیکل، نو ماته وایي چې تاسو سره 500 کوین ضروري دي. نو دا په 10 کوینز باندې یو سبسکرایب دی او تاسو ته ښکاري ما 50 چې کوم دي څونه په یو څو منټه کې حاصل کړه. نو که تاسو په دې کې یو ورځ کار وکړئ نو تاسو تقریبا ډېر زیات سبسکرایب په دې کې شي حاصلولی. نو زه به دلته سمپل 5 ولیکم ځکه چې زما سره 50 پوینټس دي، نو په 10 پوینټس باندې یو سبسکرایب دی. او بیا به تاسو په کریټ تاسو ته ښکاري پته ده که تاسو دا بیا کریټ کوئ چې تاسو سبسکرایب چې کوم دي ستاسو په چینل باندې به سټارټ شي، تاسو ته به دا ایډز راځي، تاسو به د بره نه کراس کوئ دا او بیا به تاسو وکړئ دا ایډز به تاسو کراس کوئ. نو اوس دې ځای کې تاسو ته ښایي چې یار ستاسو ټول سبسکرایبر چې کوم دی به تاسو په چینل باندې ولګي، خو تاسو مطلب دې ته انتظار وکړئ. نو څومره سبسکرایب څومره تاسو ته ښکاري زموږ نه دا کوم کوینز چې کوم هغه موږ نه کټ شو، او چې څومره تاسو د بل چا چینل سبسکرایب کوئ نو هغه دومره به تاسو ته کوینز راځي او تاسو به دې ته ویټ کوئ. نو ډېر زیات سبسکرایب تاسو په دې طریقه باندې شئ ګینز کولی، خپل چینل ډېر زیات مخکې کولی شئ. یقینا چې دا خو داسې ریل سبسکرایب نه دي، دا خو د بار ملکونو خلک دی چې ستاسو ویډیو به ډېر په مشکل ګوري، خو بیا هم سبسکرایب چې کوم ملګري غواړي د هغو لپاره دا دي. نو دا و درنې ویډیو ضرور لایک کړئ، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.